لکه حدیث پاک کې راځي چې د هر جنتی په کور کې به څلور ولې بیږي، یو د شاتو، یو د پیو، یو د خالصو اوبو او یو د شرابو. خو د جنت شراب به داسې نی لکه د دنیا شراب، خوند او لذت به پکې وي، نشه به هم پکې نه وي چې سړی نشه کي، او د سر دا چکر او سر دا قصې به هم پکې نه به سر باندې چکر راځي او نه به نشه راځي، سړی به بلکل لکه چې عامې اوبه څکي، خو خوند او لذت به د شراب وي. او اوبه به کمې اوبي؟ نو نبی علیہ السلام فرمایي اوبه به داسې خشته یخې وي لکه د واورې برابر، او داسې به خوږې وي لکه د شاتو برابر، او تکې سپینې لکه د پیو خالص د اوبه به، او خالص صفا پی دا به په جنت کې بیږي، وله به د هر جنتي په کور کې. نو صحابه کرامو تپوس وکړه د نبي علیہ السلام نه چې د الله رسوله په دنیا کې خو چې ولی په هغې کې خټی، د جنت په دیولو کې خټه شته که نشته؟ وی او د جنت په دیولو کې خټه شته، خو هغه به مشک او عنبر به خوشبویي به کوي. وی صاحب د دنیا په دیولو کې خو قطقانې وي، کاڼي پکې لاندې چې کاڼې پکې نه هغه ولم خوند نه کوي، دا نري نري کاڼي هغه لاس ورکوي. وی او د جنت په دیولو کې دننه به کاڼي وي، خو هغه به یاقوت او زمرد او مرجان به، دا به د هغه ولو دننه کاڼي به. اونی بوټي د جنت داسې میوه، د دنیا دا میوې چې دي و اتو به متشابها، قرآن کې الله فرمایي د دې په شکل میوه به چې سړی یې پېژني چې دا خو سیب دی، دا کیله ده، دا مالټه ده، خو په ورکوټیوالي کې به دومره نی لکه د دنیا دا چې ده. ولې؟ ځکه هلته انسان به ورته غټي، دلته زمونږ قدره کوټه ده، او هلته به د هر جنتي قد 10 گزه به اوږدې دی، او 3.5 گزه به دی د دنیا په ګزونو تللي. ولې؟ د جنت هغه خوشحالۍ خو دا وجود بسي، او د جنت خو د جنت یو سیب درته وشو کوي نو به ستا هفته کې به خلاص نه کړی شي. نو چې میوه غټه ده چې وجود وله غټي، چې ښه په سر او په خوشحالۍ باندې هغه خوشحالي سړی برداشت کړي، نو 10 گزه اوږد زمونږ په ګزونو 3.5 گزه پلن به وجودي، هغې له به میوې هم غټې غټې مزېدارې. لیکن د جنت میوه به داسې نه چې د دنیا میوه دی، هغې کې څخه میوه نشته، چینجې پکې نشته، پیکه پکې نشته، او ستغه پکې نشته، خشته میوه به یې مزېداره. اونې خطوط هم پکې اجت نشته، چې کومې میوې ته د چا زړو شي هغه میوه به نیغه راښکته شي او د انسان دې خولې ته به راورسي او ته به یې روشوکې. اینځلو ته ضرورت نشته چې دا زه ووینم په دې دوړه ده او دا ګند دی، نه پاکه صافه میوه، خو چې تی څنګه روشوکې په حقه ځای به هغې کې په هغه ساعت بله میوه زرغونه شي، بله به پکې وشي. دا د جنت میوې دي، هر قسمه میوه، د هر موسم میوه دا تا ته په جنت کې ملاوي. یو صحابي تپوس کړي د الله رسول په جنت کې دوړه شته؟ وی او، خو د دنیا د خاورې دوړه نه، دوړه به سي ابه زعفراني. زعفران څومره قیمتي شی دی، څومره خوشبویه دی. جنتي ده چې الله تعالی کم کور جوړ کړي، د ادنا جنتي کور چې د ټولو نه کم جنتي. حدیث پاک کې راځي دا مسلمانان چې کم بدعمله دي دا به جهنم ته لاړ شي، نو جهنم نه بیا الله وباسي چې د چا ډېره ګناه ډېر ساعت به تېروي، که د چا لږه ګناه ده لږه موده به تېروي. د ټولو نه اخري سړی چې په جهنم کې پروت دی مسلمان، چې ده د دومره زیاته ګناه بل چا نه کړی، دی به ته الله په آخر کې راوباسي. نور به یې له ده نه مخکې دا لږ لږ ګناهګار دا به یې ایستی وي، دی به اخري هغه غټ ګناهګار چې د ده نه زیات ګناهګار بل څوک نه، خو یاره ایمان یې وي، دی به ته الله راوباسي د جهنم په دې غاړه به یې کښېنوي. نو دی به وایي چې یا الله شکر دی تعالی حمد دی چې دې مصیبت نه خو دې خلاص کړم، په دې غاړه به یې ناست دی. نو چې سړی د لوی مصیبت نه خلاص کړي د کوټې ته غاړه ږدي، چې په دې غاړه یې کښېني د جهنم ته به ګوري، وایي دا الله لوی حمد دی چې تا نه خو د خدای خلاص کړم. نو چې څه موده تېره شي
دا نور وجود به ټیک شي او دا مخ له به هغه تو راځي دی به یا الله یو سوال درنه کوم د جهنم نه مې دا مخ بل طرف ته واړوه ډېر ګنده شی دی او ډېر سخت د عذاب شی دی او ډېر تو راځي مخ یې راله وسوځو دا مخ را دی بل طرف ته واړوه بس دا سوال درنه کوم نور الله تعالی لوی حمد دی چې د غم نه دی خلاص کړو الله دې مو ساتي ګوره ډېره ګرانه خبره الله رب العالمین به ورته فرمایي بنده دا مخ به دله راوانو خو هسې نه چې بیا بل سوال وکړي الله بل نه غواړم دا یو سوال مې قبول که مخ مې راواړه او بل یو فوټې شی نه غواړم وی ګوره وی وعده مې ده الله به فرښتو ته حکم وکړي راوی راوی دی بل طرف نو مخ به دی بل طرف ته راواړی نو چې دا مخ دی بل طرف ته راواړی دا فضا به وویني ده خو به په لکونو کاله په جهنم کې تیر کړي په زرګونه کاله به یې تیر کړي هر څه به ترې د دنیا هغه خوندونه یېري چې دی وویني دی به حیران شي چې یا الله دې خوا هم خلک شته سورې هم شته سورې به وویني اوبه به وویني نو دا شا به یې تو ووایي او دې خوا چې دغې ته وګوري نو دی به د هلکې وایي چې لږ غټ سوال مې کړی وی نو ښه به نو چې څه موده به غلي غلي بیا به یا الله دا مخامخ سورې دی لږ غوندې سورې دی لږې غوندې اوبه دي ورسره نو رب العالمین ما دقې سوري ته ورنږدې کړه چې لږ د دې لاندې شم هغې تو نه خو خلاص شم او لږې غوندې اوبه دي یو څو بوټه چې ده وڅښم الله به ورته وفرمایي ای بنده تا وختي ما سره وعده نه وکړه چې بل سوال به نه کوو وی الله بس دا یو مې قبول کړه دې بله کې وایي که د دې نه غټ سوال وکړم هسې نه الله په قهر شو بیا مې جهنم ته ونه غورځوي یریږي به غریب الله بس دا سوال ده نه کوم بل نه کوم ګوره یو ځل دې وعده خلافي وکړه وی نه الله بیا نه کوم بس دا وعده او حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي چې الله له به قسمونه به الله ته وخوري وعدې به ورکړي زما د ستا په ذات قسم وي وعده در سره کوم بل سوال نه کوم خو دغې لږ سوري ته مې نږدې کړه لږې اوبه به وڅکم د جهنم تو والم زرګونه کاله او جهنم کې سوځېدلې یم چې الله لږې اوبه خو وڅکم نو به الله تعالی به ورته بیا وایي چې ښه نو دا به دې قبول کوم خو بل وي نه بل سوال نه کوم فرښتو ته به حکم وکړي را پرېږدي هغه لږ سوري له به راشي چې راشي د جهنم د تو نه خو خلاص شو مخ یې هم خلاص شو شی هم خلاص شو اوبه به موسکېده زړه یې یخ شو هلته به ناست وي چې داسې نظر وکړي او د هغې نه غټه ګوره اونه به وویني د دې اوبو نه به ډېرې اوبه وویني دا به لږې یخي هغه به ترې زیاتې یخي لکه به وایي اوهو بیا دې غلطي وکړه بنده که دغه سوال دې کړی وی نو ښه به دا به څه کېږي نو غلی به یې اخر کې وي راشه الله دې زما سوال دې وکړه یا الله یو سوال درنه کوم بیا څه وی بنده الله ګورې خبر خبردار دی ښه هغې سوري له مې بوځه هغه سوري م لږ ګورو دی دلته مې ګرمي کېږي او هغه اوبه م لږ یخې دي او دا اوبه هغسې یخې نه دي یا بنده نو تا دوه ځله سوال ونه کړه وی بس الله دا یو مې بل ومنه وی تا چې قسمونه خوړلې او دا وعدې دې را سره کړې وې وی بس الله دغه مې څه کړي خو بس دا یو سوال ده نو اوس بل کوم بل نه کوم وی ګوره بل به وکړې وی خدای ستا په ذات مې دې قسم چې بل به نه کوم یو قسم نه دوه نه حدیث کې راځي قسمونه به وخوري او یو وعده نه حدیث کې راځي وعدې به الله ته مخکې کوي چې بل نه کوم خدا مې بس ومنه بس دغه ګور سورې دی بس دغه یو چې نصیب شي نو لکه چې جنت هر څه راته میلو شو نو هلته به الله نږدې کړي هغې کې به دې لامبي هغې کې به کیمني خو چې هلته ورنږدې شي د جنتیانو دا شور به واوري او هلکه دا خو د دیوال ناخوا څه شور هم شته دا جوړه جنت دی ښه زما ملګري جنتیان جوړ دی کې دننه ناست دي او دا څو شو دا سوال خو مې بیا نیمګړی کړی دی چې دا سوال مې کړی دی اوس دې غریب په دې کې دا سوال کولی دی چې ما جنت ته نږدې دننه که هسې نه که جنت غواړم او الله غصه شي واپس مې دې دوزخ ته رونه غورځوي چې ښه ناشکره د دې بلا مصیبت نه مې خلاص کړې لو جنتونه غواړې تا کړی څه دي د الله خو یو خبره ده بیا الله سره خو سړی حساب کتاب نه شي کولی وی رب العالمین داسې یو سوال دنه کوم ډېره موده به چپي بیا څه وی یا الله د جنت دې دروازې ته مې ورنږدې کړه دې کې مې ډېر یاران دوستان دي چې هغوی خو ووینم نو الله به ورته بیا فرمایي بنده نو تا اوس قسمونه ونه خوړل
وعدې دې را نه کړه چې بل سوال به نه کړو، نو بل سوال دې وکړه، یو سل دوکه بیا دوکه، څومره دوکه بازې. نو دی به بیا الله ته قسمونه وخوري چې بس الله دا اخري ځل دې نه پس بل سوال نه کوم، چې مې وکړه چې څه دې خوښې را سره وکړه او قسمونه هم درته خورم، خو الله دا یو سوال مې قبول کا چې دا خپل ملګري خو په دې جنت دې دروازې نه لګوي نه. نو بیا به قسمونه او وعدې وکړي، نو الله بیا راولي د جنت دروازې ته بیا مخامخ کښېني. نو چې کښېني او د جنت هغه هر څه وویني، خوشحالۍ وویني، جنت کې هغه میوې وویني، په جنت کې هغه خوشبویه وویني، هغه خپل یاران دوستان وویني، نو بیا کوم ځای په ځان ټینګېږي. نو بیا به غلی وی نو یا الله یو سوال دنه کو بنده بیا څه وی ویلې جنت ته مې خیر دی ور داخل کړې دیوال سره به کښېنم خو چې لږ ورننه لږ مې وردننه. رب العالمین په دغه ځای کې وخاندي. حدیث کې راځي الله داسې وجود نشته لکه زما او ستا چې دی، هغه الله د شان سره مناسب دی، خو د الله خندا د الله خوشحالي ده. الله به وخاندي، نبي علیه السلام وخندل پخپله، وی الله به وخاندي او وی به چې ما غدرکه یا بني آدمه څه دوکه باز دی، څه وعده خلافې، څومره قسمونه دې خوړه، څومره وعدې دې وکړه چې بل سوال نه کوم او چې یو دې قبلوم بل. نو دی به یا الله اوس دې وخت کې څه وایي، یا الله ما خو خپل سپېره بنده مه جوړوه که نه، په جنت ته خو چې بار دی خوا سپېره دی، نو الله ما سپېره مه جوړوه، ما نیک بخته او دا یو سوال مې بس قبول کو د جنت ته مې ور داخل کا. رب العالمین به ورته خوشحاله شي او جنت ته به داخل کی. نو الله به ورته څه وایي، وایي ښځه وایه څه غواړې، جنت ته خو داخلوم خو څونه جنت غواړې. نو دی وایي دونه غواړم، دا غواړم، دا غواړم، دا غواړم. نو وی نه نورم غواړه شابه. نو نبی علیه السلام فرمایي چې د ده په زړه کې څومره تېرېږي الله به ورته نورم غواړه. نو دی به هغه غواړي. نو چې دی هغه وغواړي که نه، نو بیا به ورته رب العالمین وفرمایي بنده دا شی وغواړه، الله به ورته یادوي دا وغواړه، دا وغواړه، دا وغواړه، دا. نو چې الله ورته څیزونه یاد کړي دی ټول وغواړي، نو رب العالمین به ورته وفرمایي وی زه چې دا تاسو وغوښتل دا مې هم دله درکړل او ردې لس چنده دله درکوم، زه جنت ته داخل شه. نو ابو هریره رضی الله عنه د حدیث راوي دی، وی دا په ټولو جنتیانو کې د لاندې مرتبې جنتي دی، نورو مرتبې دنه زیاتې دي او دې جنتي ده چې الله څومره جنت ورکړي ابه د دنیا لس چند دی، لس چنده د دنیا. دا دنیا ټوله چې راغونډه کړه دې لس چنده جنت د ادنا جنتي دی. نو ته به چې دی به پې څه کوي، جنت کې خو یو لږ رکوټې غوندې کورم کافي دی، په دې به دې څه کوي؟ نه، دې چې کوم ځای ته رسېدل غواړي دا خو د دنیا لارې او موټرې نه دي او نه د دنیا سایکل دی چې ته پیسو شي وګرځې او یا پخپو منډه وې، نه که ته یو ځای ته تلل غواړې نو سترګې به پټې کړې او هغه ځای به په دې اړه کې راولې، هلته به ورسې. په هوا به هم پکې خلک الېږي، لاس به وخوځې سپې به وخوځې لکه د مارغه پکې په خپله هم الوتې شي. الله به دله کورسین درکړي، د کورسۍ نه مراد لکه دې زمانې د جزونه دي، هغه زمانه کې خو جز نو، کورسۍ به الله درکړي، په کورسۍ به کښېنې او چې کوم طرف ته ستا زړي په هغه کورسۍ به ناست دی، هغه به والي او هلته به ځي. نو کورسۍ نه مراد د دې زمانې جزونه شو مثلا یا بل یو څیز شو، خو چې کوم خوا ستا زړه مني نو هلته به رسي. نو په ډېر زر په سکنډونو کې سکنډ نه مخکې له دې نه ته کراچۍ ته هم رسېدی شي، له دې نه ته سعودي عرب ته هم رسېدو دومره ځای کې رسېدی شي. نو داسې انسان ته چې دا کومې خوشحالۍ میلاویږي نو دله لږ ځای نه دی پکار، دله ډېر لوی ځای پکار. او د الله په دربار کې خو د دې څیزو څه کمي نشته. یو میږی دی مثلا زه مثال در کوم او ستا په کور کې دننه دی، میږي وایي دنیا خو همدغه ده چې دا زه کوم ځای کې ګرځو. که میږي ته څوک ده وایي چې نه لاهور هم شته او پېښور هم شته او کراچۍ هم شته او سعودي هم شته، نه وایي ته لیونی که روغ یې. هغه ته خو دغه خپله دنیا ښکاري چې کوم ځای کې دا میږي چکر لګوي، د هغه ذهن دا نه دي چې را سوات سیند دی او سیند هم شته او اون هم شته او دریابونه هم دي او دونه دنیا هم ده او امریکا هم ده او کابل هم دی او برطانیه هم ده. میږي دا چې ته مني ولې؟ ځکه د میږي هغه دماغ دونه محدود دی چې کوم ځای ګرځي هغه وایي دنیا هم دقه ده. دقه رنګې ګورې زمونږ او ستاسو دماغ هم دي، زمونږ مثال د میږي نه هم کم دی. مونږ ته حقه دنیا ښکاري چې کومره زمونږ نظر لګي، لیکن داسې انداز دی لکه میږي ته چې دا بار دنیا شته خو هغې نه مني،
هغه عقل نه دي. دقه رنګې دغه جنتونو خوشحالۍ د رب العالمین شته، خو زمونږ او ستاسو عقل یې نه اخلي.